هم سلامونه نیکي له احترامات خدای دې وکړي چې ټول ملګري به راته روغ او جوړ او د صحت او عافیت کلیم برتن وي. بیا هم زه تاسې سره د غم ناوې په ناول په 4مه برخه کې حاضر شوی یم. هیله لرم چې دا برخه هم تر پایه را سره واورئ. لکه څرنګه مو چې په تېره برخه کې اورېدلي وو چې زرلښتې و زرلښتې تا ته وایم، خو د زرلښتې زړه او ذهن دواړه د شپېلۍ دې ښکلي او نرم غږ له ځان سره په غېږه کې نیولې وه. سلګۍ بیا ورغږ کړل، زرلښتې راځه دلته هره ورځ د دې ناکام مین دا د درد تماشه وړاندې کېږي. ستا په څېر هر نوی تماشچي ته نوموړې ننداره حیرانوونکې وي. سلګۍ دا خبره وکړه او د شنه چمن په ستو وښو باندې کېناسته. د زرلښتې غوږونه لا هم هماغسې د نوموړې شپېلۍ غږ ته لیوال وو. سنګین په وار وار په شپېلۍ کې نغمې بدلولې او تماشه کوونکي یې ورته غلي ناست وو. زرلښتې د څو شېبو چوپتیا وروسته پوښتنه وکړه، سلګۍ دا ځوان ولې د پوهنتون ماحول کې شپېلۍ غږوي؟ سلګۍ غلې شوه، هېڅ یې ونه ویل. زرلښتې سلګۍ ته په سوالیا انداز وکتل. د سلګۍ له چوپتیا زرلښتې ډېرې معناوې واخیستې، خو خپلې هرې اخیستې معنا ته یې د شک په نظر کتل او همدې ته رېواله وه چې د سلګۍ له خولې د یادو معناوو تعبیرونه واوري. سلګۍ د سنګین پر لور وکتل او ویې ویل، سنګین کیسه هغه سرتېري ته ورته ده چې د جنګ په ډګر کې سخت زخمي شوی وي، خو د خپل نارینه غرور له وجې نه ژاړي، یا وژاړي خو اوښکې یې تویې نه کړي، یا اوښکې تویې کړي خو له خپل ځان پرته بل هېڅوک اوښکې یې ونه ویني. زرلښته نوره هم ځیره شوه او د ډېر څه اورېدو ته یې سترګې په لاره وه. سلګۍ وویل، زرلښتې کله مو چې د پوهنتون لومړی کال پیل شو نو د شروع کېدو نه 2 اونۍ وروسته یوه ورځ زموږ د اقتصاد د پوهنځي رئیس راغی. تر سلام علیکم وروسته یې وویل، ستاسې یو ټولګیواله له جلال آباده راغلی. دا 2 ورځې وشوې چې پوهنتون ته راځي. لومړۍ ورځ خو یې خپل ټولګی نه و پیدا کړی او 2مه ورځ راغله خو لږه ستونزه ورته پیدا شوې وه، بیرته لاړله. نن راغلې خو درسونه ترې تېر شوي، نو تاسې ټول ورسره همکاري وکړئ. ټول نوټونه مو ورسره شریک کړئ او هو لږ پام پرې کوئ. فکر کوم دلته نابلده ده. ټولو ټولګیوالو مو ورته د پوره همکارۍ او مرستې ډاډ ورکړ. رئیس له ټولګي ووت. څو شېبې لا نه وې تېرې چې یوه ښکلې او لوړ قدې پېغله مو د ټولګي دروازې مخته د لارورکي مسافر په څېر ودرېده. تورو او ښکلو سترګو باندې اوږده باڼه لکه د غشو څپر داسې پروت و، حیا یې له رخسارونو څڅېده. په تور رنګ تور تلوپټکې یې د خپل مرمرین وجود د پټولو هڅه وار په وار کوله. ډېره بې زړه او نابلده په نظر را رسېده. ټولو ټولګیوالو ورته حیران کتل. زه ژر ورجګه شوم. تر ستړي مشي وروسته مې له ځان سره نږدې کېنوله او د درسونو په اړه مې ورته ډاډ ورکړ. په خبرو کې مې د نوم پوښتنه وکړه. نوم یې صنم یاد کړ. زرلښتې د صنم د نوم په اورېدو سره حیرانه شوه. سلګۍ تر څنګ چوخته کېناسته. ویې ویل، ها بیا څه وشول؟ سلګۍ ځواب ورکړ، د صنم یوازې ښکلا جلبوونکې نه وه، د ښکلا سره سره د صنم اخلاقو او معصومیت د ډېرو ځوانانو زړه وړی و. لومړۍ ورځو کې خو ډېره غلې او بې زړه وه. له وخت تېرېدو سره لږه څه ډاډه شوه، خو خاموشي بیا تر اخره وساتله. ما ورسره ډېر درسونه تکرار کړل.
کابل کې کور پسې ګرځېده. اقتصادي وضع یې هم چندانې ښه نه وه، ځکه همدا ټینګار یې کوو چې لږ ارزانه او اقتصادي کور پیدا شي. بالاخره مې دلته د خپل کور سره نږدې یو کوچنی او ارزانه کور ورته په کریا ونیو. ما به ورسره یوازې پوهنتون ته تلل او راتلل. وخت په تېرېدو سره دومره عادت شوم چې کومه ورځ به صنم د پوهنتون ته نه تلله، نو ما به هم درسونو ته د تللو لپاره پلمه لټوله. په لاره پوهنتون او کور کې به مو هم ټوله ورځ سره په ساعتونو کیسې کولې. د صنم مور لا پخوا مړه شوې وه، خو پلار یې زړګي ته چې دواړه اولادونه یې صنم او تقدیر ډېر ګران وه، نو د ډېرو خپلوانو د ټینګار سره یې بیا هم بل واده ونه کړو. زړګي ماما د خلکو د ځمکو دهقاني کوله، خو خپلو دواړو اولادونو ته یې د شاهانه ژوند په څېر ټول سهولتونه ورکړي وو. خو له ماشومتوبه پرې د تقدیر په پرتله صنم ډېره ګرانه وه، او صنم به تل کیسې کولې چې کله کله به مې مور او پلار تل په همدې خبره سره جنجال کوو چې ته تل صنم ته د تقدیر په پرتله ډېره مینه او ناز ورکوي. د دواړو اولادونو ترمنځ دې فرق کوي. دا دومره جنجالونو سره بیا هم زړګي ماما له خپلو کارونو لاس نه اخیست. وخت تېرېده، زړګي ماما به له سهاره تر ماښامه کار کوو. صنم او تقدیر به یې ښوونځي ته لېږل. د صنم د خبرو په تایید صنم 6 کلنه او تقدیر 8 کلن ماشوم و چې مور یې د زړه د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شوي و. بیا نو د زړګي ماما مسؤلیت 2 چنده شوی و. هم د خپلو دواړو اولادونو لپاره پلار او هم مور. د ښوونځي تر فارغت وروسته صنم د خپلو وړتیاوو او استعداد له وجې د کانکور له لارې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي ته بریالی شو. دې بې کچې علاقې له وجې په هېڅ صورت نه غوښتل چې دا لاس ته ورغلې موقع له لاسه ورکړي. د همدې وجې زړګي ماما د صنم د زده کړو له وجې کابل ته په کډه راغی. شپې ورځې تېرېدې، زما مینه او علاقه د صنم سره ورځ تر بله لا پسې زیاتېده. د صنم مجبوریتونه، ور تر غاړې مسؤلیتونه تر ما پرته بل هیڅ چا صحیح نشو درک کولی. زړګي ماما به هم یو څه موده وروسته په ښار کې مزدوري پیل کړه. که څه هم ډېره ضعیفه شوې و، خو همت او حوصله یې لا هم د دنګو غرونو په څېر هسکه وه. تر ناوخته کار سره یې هڅه کوله. هم صنم او تقدیر ته د مینې ورکولو له دندې ستړی نه و. صنم خو لومړیو کې د زرګونو مشکلاتو ښکار شوی و، ځکه نوی چاپېریال، نوې ژبه، نوي ټولګیوال، هغه څه و چې صنم به ورته زړه خوړو. زموږ د اقتصاد پوهنځي د رئیس په تایید سره ټولو ټولګیوالو او ښوونکو به د صنم سره د زړه له اخلاصه همکاري کوله. د ښوونکو له جملې مو د سایکالوژي مضمون یو ښوونکی چې ډېر جدي او د ښه شخصیت درلودونکی انسان و، نوموړی استاد یوه ورځ د انسانانو د شخصیت پیژندنې په اړه درس راکوو. ځینو خصوصیات یې داسې یاد کړل چې له وجې د ښه شخصیت درلودونکي انسانان پیژندل کېدل. همدا بحث لږ د ټولګیوالو او ښوونکي ترمنځ وغځېد. ځینو زده کوونکو د یاد درس په باب ژوندي مثالونه غوښتل. ښوونکي مو لږ غلی شو او بیا یې صنم ته وکتل. ځان سره مسکی شو او بیا یې وویل، ژوندی مثال مو ټولګي کې صنم ده چې د ټولو ښو ځانګړنو درلودونکې ده. ټول یو څه متاثره شول، ځکه نوموړي استاد د دې چې یو ښه ښوونکی و، خو هېڅ کله یې هم زموږ د ټولګیوالو څخه راضي نه و، ځکه د استاد بې کچې توقع او د زده کوونکو بې پروایي هغه څه و چې د نوموړي استاد له پامه یې زموږ ټول ټولګیوال بد کړي وو. د کوچنۍ خبرې په اورېدو له صنم زیات زما زړه سرور واخیست. وخت په تېرېدو سره صنم د ټولګي د ممتاز زده کوونکو
د وخت په تېرېدو سره صنم د ټولګي ممتاز زده کوونکې شوه. د ټولګیوالو ښوونکو سربیره ان د نورو ټولګیو زده کوونکو لپاره د بحث او علاقې وړ موضوع صنم و. ډېرو به ورسره د خبرو د کولو لپاره بهانې لټولې. صنم دومره سنګین او حیاناکه وه چې ان د خپلو ټولګیوالو سره د خبرو په وخت کې هم غمبورې له حیا تک سره اوښتل او د غټو سترګو نه د تورو اوږدو بڼو د جوړ چتر د پورته کولو هڅه به یې تل کوله. یوه ورځ د غرمې مهال و چې د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو نامتو ښوونکی احمد جاوید زموږ ټولګي ته راننوت. راته یې وویل کله چې دې درس خلاص شو یو ځل ما حتما وګوره، اړین کار در سره لرم. د نوموړي ښوونکي استعداد، ښکلا او وړتیا هغه څه و چې له وجې د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي محقق ښوونکی بلل کېده. یو ساعت وروسته ما هم د صنم نه د یو څو شیبو لپاره اجازه واخیسته او ورغلم چې د احمد جاوید ښوونکي پوښتنه مې وکړه. بالاخره مې اداره کې پیدا کړه. اداره کې نور څوک نه تر سترګو کېدل. ورننوتم. جاوید د کېناستو بلنه راکړله او زه هم د هغه تر څنګ خالي چوکۍ کې کېناستم. د درس ښوونکي او مضامینو په اړه تر بحث وروسته یې وویل سلګۍ غواړم چې یوه موضوع در سره وغږېږم او ستا مرستې ته اړتیا لرم. زه لږ څه چرت کې شوم چې څه مرسته به راځنې غواړي. احمد جاوید خپلې خبرې غیر مستقیما پیل او ویې ویل سلګۍ څوک چې چاته ښه او درانه ښکاره شي نو په اړه یې پوښتنه کړي. نو ځکه ستا د ښې ملګري صنم په برخه کې درځنې مرسته غواړم. زه داسې احساس کوم چې ستا صنم ته ډېر پاک او سپېڅلی احساس لرم. د صنم استعداد، سنګینه حیا او ښکلا ټول هغه څه دي چې زما زړه یې په خپل واک کې اخیستی دی. نو زرلښتې هیله کوم ته یو ځل ورته زما په اړه وریاده کړه او که رضایت یې وښوده نو زه به بیا کورنۍ ورولېږم. زه حیرانه پاتې وم، نه پوهېدم چې څه ووایم، ځکه تر دې وړاندې هم څو ځله زموږ ان د نورو پوهنځیو ښو ځوانانو د صنم د خپلولو هڅه کړې وه، خو صنم به تل منفي ځواب ورکړ. ما د څو شېبو چوپتیا وروسته وویل